سلامونه او نیکی هیلې جرمني له ظریف سره د اتصوای 15 درس ته په خیر راغلی. په دې درس کې مونږ او تاسې د موقعیت او لوري یو څو قیدونه زده کوو لکه هیا دا دوات. دا درس زموږ د اتصوای زده کوونکو لپاره ده خو غواړو چې په یوټیوب کې هم خپور کو ځکه یوه ډیره اړینه موضوع ده او داسې زده کوونکو سره زه مخ سوی یم چې د بی آینس سندونه یې اخیستي وي خو لا هم دا موضوع ورته مغلقه وي. پام وي چې مونږ یوازې دغه 3 کلمې نه زده کوو. دا کلمې ډېرې اسانې دي خو په دې کلمو کې ځینې داسې نورې ګرامري برخې پرتې دي چې د هغو زده کول ستاسو لپاره ډېر اړین دي. نو که چیرې تاسې دا ویډیو په یوټیوب کې ګورئ نو له یاده مې ونه وځي چې حتما دا ویډیو لایک کړئ او که چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی د سبسکرایب بټنه کېکاږئ. راځئ چې خپل درس پیل کړو. د موقعیت قید یا هغه قیدونه چې د یو شي موقعیت ښکاره کوي هغې ته لوکال ادوربیان وایي او هغه قیدونه چې د یو عمل لوری ښکاره کوي هغې ته ډیریکسیونال ادوربیان وایي. ګورئ لوکال ادوربیان دغه پوښتنې ته ځواب ورکوي وو یعنی چیرته یا کوم ځای کې. مثلا هیا دلته، دا هلته یا دلته دواړه معناګانې ورکوي. دوات یعنی هلته. هیا چې ده دلته دغه نږدې ځایانو کې. دا یعنی په همدلته خو لوی ځای کې لکه دا کوټه دا سالون د موقعیت دلته. او هلته معنا هم ورکوي دا ډیر عام ده ډیر کارول کیږي. او دوات یعنی هلته. بیلګې راسره وګورئ. علی است هیا. علی دلته ده. وو چیرته ده؟ هیا. یا دی پارتی است دا. پارتی یا محفل دلته ده دې ځای کې ده. وو دا. دی گاراژ است dort. گراج هلته ده. چیرته ده؟ دوات هلته. اوس تر دې ځای پورې خو اسانه و. خبره هلته لږ مغلقه کیږي چې کله تاسې موقعیت نه ښکاره کوئ بلکې لوری ښکاره کوئ. مثلا څه وایئ؟ علی است هیا. علی دلته ده. زه دلته ورځم. ich gehe auch hierhin. علی دلته ده. زه هم دلته ورځم. اوس نو د هیا کلمې ته یو هن په آخر کې ور اضافه سو. دا ولې ور اضافه سو او څنګه معنا جوړوي اوس یې ګورئ. ich gehe auch hier دا جمله خو اول صحیح نه ده او بل داسې معنا ورکوي چې زه هلته ځم. خو موږ باید ووایو چې زه هلته ورځم. نو دې لپاره د هن کلمه ور اضافه کوو. ich gehe auch hierhin. زه هم هلته ورځم. دا اوس کومې پوښتنې ته ځواب ورکوي؟ د wohin پوښتنې ته. wohin یعنی کوم ځای ته. دا لوری ښکاره کوي. ډیریکسیونال ادوربیان ده. ich gehe auch hierhin. wohin? hierhin. بله بیلګه. die Party ist da. محفل یا پارتی هلته ده. ich gehe dahin. زه هلته ورځم. که بیا دا هن پټ ونیسو اول خو دا جمله صحیح نه ده بیا کېږي چې زه هلته ځم. خو چې ووایو زه هلته ورځم ich gehe dahin. Die Garage ist dort. Ich stelle mein Fahrrad dorthin. ګراج هلته ده. زه مې خپل بایسکل هلته وردروم. پښتو کې موږ نه وایو چې وردروم موږ وایو چې دروم خو په جرمني کې هن ور اضافه کیږي وردروم. نو اوس ګورئ. wo hier. wo da. wo dort. wohin hierhin. wohin dahin. wohin dorthin. نو کله ستاسې موقعیت ښکاره کوئ له دیو نه کار اخلئ. هیا دا دوت. خو کله چې لوری ښکاره کوئ د یو عمل لوری چې په یو لوري ترسره کیږي بیا هین ور اضافه کوئ. د تګ عمل ده په یو لوري ترسره کیږي. د درولو عمل ده په یو لوري کې ترسره کیږي. د دې لپاره چې سر مو لا ښه خلاص سي راځئ چې یو څو بیلګې نورې وګورو. موقعیت لپاره ګورئ. wo ist das Wohnzimmer. د ناستې کوټه چیرې ده؟ جواب. das Wohnzimmer ist hier. wo? hier.
لوري ته اوس وګورئ. wohin soll ich das Sofa stellen؟ دا couch چیرته ودروم؟ stellen Sie das Sofa bitte hierhin. couch دې ځای کې ودروئ. wohin؟ hierhin. بله بیلګه. wo ist die Küche؟ پخلنځی چیرې ده؟ da ist die Küche. دلته د پخلنځی یا هلته د پخلنځی اشاره ورته کیږي. اوس ګورئ موږ او تاسو دغه دا د جملې اخر ته هم وړای سو، د جملې سر ته هم راوړای سو، دواړه صحیح ده. مثلا die Küche ist da یا da ist die Küche، دواړه توپیر نه کوي. سوال wohin bringe ich den Kühlschrank؟ یخچال چیرته راوړم؟ dahin bringen Sie den Kühlschrank bitte. یخچال دلته واروړئ یا راوړئ. wohin؟ dahin. بل سوال wo hängt deine Jacke؟ جاکټ دې چیرته ځوړنده؟ جمپر دې چیرته ځوړنده؟ meine Jacke hängt dort. جمپر مې هلته ځوړنده. دا سو موقعیت. لوری یا عمل wohin hängst du deine Jacke؟ جمپر دې چیرته ځوړندوې؟ wohin کوم ځای ته ور ځوړندوې؟ ich hänge meine Jacke dorthin. زه مې جمپر هلته ور ځوړندوم. wohin؟ dorthin. انشاءالله نو په دې مثالو کې مو ښه سر خلاص سو. دې لپاره چې زده مو سي په آخر کې تاسو ته تمرین لرو، خو اوس یو څو اړینو خبرو ته پام وکئ. ګورئ کله چې وایو wohin soll ich das Sofa stellen، یعنې چیرته کولی سم دا couch ودروم، دا سمه صحیح جمله ده. خو ځینې وخت یې دا رقم هم وایي. دغه د هین کلمه نه ده، دا وړي له فعل سره یو ځای کوي. ګورئ wo soll ich das Sofa hinstellen؟ دا جمله او دا جمله دواړه یوه معنا لري. دلته دغه هین له wo سره پاتې ده او دلته دا هین راوړی ده له فعل سره یې لیکلی او دغه فعل نه یې جلا کیدونکی فعل جوړ کړی یا trennbares Verb. د دې ځواب اوس څنګه کیږي؟ په ځواب کې هم همداسې راځي. ګورئ stellen Sie das Sofa bitte dorthin. دا ځواب سو. مهرباني وکړئ دا couch هلته ودروئ. dorthin. دغه dort او hin جلا هم لیکلی سو. ګورئ stellen Sie das Sofa bitte dorthin. جلا مو ولیکل لکه جلا کیدونکی فعل. دا وګورئ فعل ده، ساری دلته راغلی او پریفکس یې اخر ته تللی. یا هم بیخي بل ډول سټرکچر هم دې جملې ته ورکوي په خبرو اترو کې. ګوره څه وایي؟ bitte das Sofa dort hinstellen. مهرباني وکړئ دا couch هلته ور ودروئ. hinstellen ور ودروئ. stellen ودروئ. hinstellen ور ودروئ. داسې یوه معنا جوړوي. نو دغه درې واړه جملې سمې دي او معنا یې یو شی ده. اوس تاسې چې د اڅوای د کچې درس زده کوئ نو دغه سټرکچر چې زده کوئ همدا کفایت کوي درته. دغه دوه نور سره یوازې دلته آشنا سئ، هسې نه چې ډېر درته گیج سي یا سخت سي. کرا اوس ورسره آشنا سئ، بیا نور درسونو کې ورسره نور هم بلدیږئ. خو دغه ځای کې اوس یو بل اړین مطلب ته هم پام ونیسئ. ګورئ کله چې وایو ich gehe hierhin، زه دلته ورځم، داسې دا سمه جمله ده، ګرامري په ګرامر برابره جمله ده. همدارنګه ich fahre morgen dorthin، زه سبا هلته ورځم، دا هم په ګرامر یا معیار باندې برابره ده. خو خبرو اترو کې دوی څه کوي؟ دغه د هیه او د دوت کلمه ترې نه لرې کوي. څه وایي؟ ich gehe hin. مثلا د دې پر ځای چې وایي ich gehe hierhin، یعنی زه ورځم، څه وایي؟ ich gehe hin. دا هم همدا شی معنا ورکوي، زه ورځم. دا د هیه کلمه یې ترې نه بیخي لرې کړه. یا د دې پر ځای چې وایي ich fahre morgen dorthin، داسې وایي ich fahre morgen hin، لنډوي، هماغه معنا ورکوي، یعنی زه هلته ورځم. کله چې داسې ووایي نو دې نه بیا جلا کیدونکی فعل جوړېږي، لکه hingehen ورتلل، hinfahren موټر کې ورتلل. نو دا چې د کتابي او ګرامري ده او داسې ده په عامیانه خبرو کې داسې ویل کیږي. ښه نو اوس خو مو دا زده کړې چې څنګه ووایو دلته، هلته یا هغلته. اوس باید دا زده کړو چې څنګه ووایو د باندې، د ننه، پورته یا ښکته،
د دې لپاره اوس راځئ چې یو څو اړینې کلمې او اصطلاحات زده کړو. ګورئ هیهن هماغه و چې زده م که یعنې دلته یا دلته خواته دې طرف ته. دهن دلته یا هلته چې ډېر عام ده. dorthin یعنې هلته. اوس raus کېږي د باندې طرف ته. rein د ننه طرف ته. rauf پورته خواته. runter لاندې خواته. rüber بل طرف ته. runterfallen لاندې پریوتل. ګورئ چې همدا کلمې اوس جلا کېدونکو فعلونو کې هم راځي. runterfallen لاندې پریوتل. reinkommen د ننه راتلل. rauskommen د باندې تلل. rausgehen د باندې وتل. rausbringen راویستل یا د باندې کول، یو شی د باندې کول. او rübergeben یعنی بل طرف ته وړل یا یو طرف نه بل طرف ته ورکول. د هغې ترڅنګ یو څو اصطلاحات دلته لرو. Die Einkäufe سوداګانې. Der Papierkorb د کاغذ سطل. Auf die Leiter steigen په زینه ختل. Vorsicht توجه یا پام کوه. کله چې یو چاته وایي پام کوه ونه غورځې. Vorsicht یعنی پام کوه. Der Müll کثافاتو ته وایي. د دې فعلونو او اصطلاحاتو تلفظ په جګ غږ ما پسې تکرار کوي. hierhin dahin dorthin raus rein rauf runter rüber runterfallen. ګورئ کله چې اخر کې ان راځي ځینې خلک یې داسې وایي fallen، خو ستاندارد هوخ ډایچ کې ده fallen. runterfallen ان سره ادغام کېږي. reinkommen rauskommen rausgehen rausbringen rübergeben. Die Einkäufe. Der Papierkorb. Auf die Leiter steigen. Vorsicht. Der Müll. دا اوس موږ او تاسې 15 درس. تاسې دغه لغتونه هم یې معناګانې زده کوئ او هم یې تلفظ او هم یې په کتابچه کې لیکئ تر څو چې املا مو زده سي. د هغې ترڅنګ کومه ګرامري قاعدې چې موږ دې درس کې زده کړلې تاسو یوازې سار پې خلاص سو پې پوه سولئ. د دې لپاره چې زده مو سي په ذهن کې مو کیني په لاندې برخه کې مو تاسو ته تمریني ویډیوګانې او کورنۍ دندې چمتو کړي دي چې په کتاب کې ترسره کوئ. لومړی دا لغتونه زده کوئ او وروسته له هغه نه کورنۍ دندې ترسره کوئ. تر بل درس پورې ښې چارې.